نیوز پریس چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان لمړی وزیر عمران خان ځانګړی استازی محمد صادق وای پر غلام خان دروازه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو هلو ځلو د لا زیاتوالي لپاره ګامونه اخلي د زیاته کړې د غلام خان بندر له عرب سمندر سره بیا تر افغانستان پورې تر ټولو لاندې لار ده. صادق خان هوډ څرګند کړی چې دا دروازه به ډیر ژر د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه مهمه لاره شي. بل ورته پاکستاني طالبان وایي په پاکستان کې د امنیت هیله ساتل د خندا وړ ده. دوی دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې وایي لامل یې دا دی چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت د دې وسلوالې ډلې غوښتنې د خندا وړ بللې وې. ځینو پاکستاني رسنیو لیکلي چې تحریک طالبان پاکستان له پاکستاني پوځ سره په روانو مذاکراتو کې غوښتنه کړې چې دوی ته د په یوه دریم هیواد کې هماغسې دفتر برابر کړي لکه څرنګه چې افغان طالبانو په قطر کې درلود. بله غوښتنه یې د خپلو بندیانو د خوشي کولو او په قبایلي سیمو کې د شریعت نافذولو کړې ده. د اروپا او اسیا څخه د پاسه 50 هیوادونو د یوې 2 ورځنۍ آنلاین غونډې په پای کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله او د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته هلته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د اسیا اروپا په 14مه سرمشریزه کې چې کوربای د کمبودیا مشر هون سین و د کرونا واکسین ضد په ویش کې د مساوات غوښتنې ترڅنګ د جګړه ځپلي افغانستان او میانمار په اړه چې پوځي کودتا پکې شوې ده بحث وشو. د سرمشریزې ګډونوالو پرون له غونډې وروسته په یو بیان کې موافقه وکړه چې افغانستان باید د هیڅ کله د تروریستانو په خوندي ځاله بدله نه شي. دوی پر طالبانو هم غږ وکړ چې له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو د دې سرمشریزې د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې پر لپسې ټینګار کړی چې دوی له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري. او اندونیزیا وایي دوی له افغانستان سره بشردوستانه مرستو ته ادامه ورکوي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان وضعیت څاري او د بشري حالت په اړه اندېښمن دي. هغه وایي دوی له افغانستان سره بشردوستانه مرستو ته ژمن دي او ترڅنګ د دې غوښتونکي دي چې په دغه هیواد کې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز په افغانستان کې د ښځینه او د حقوقو پر ساتلو هم ټینګار کړی دی او وایي د دې غوښتونکي دي چې په دغه هیواد کې د ښځو د تعلیم او نورو اړوندو برخو کې همکاري وکړي. اندونیزیا وایي په علمي برخه کې هم له افغانستان سره مرستو او همکاریو ته تیار دي. اندونیزیا تر دې وړاندې هم له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو ژمنې کړې دي او ترڅنګ د افغان سولو په برخه کې هم همکاري درلوده. لیدونکو له غوږ نیونې مننه ښې چاره.